حبیب الله کلکانی حبیب الله خان کلکانی د کابل ولایت د کلکان اوسېدونکی و. د پلار نوم او د زېږېدو نېټه یې په سمه توګه معلومه نه ده، خو ډېرو مورخینو یې د پلار نوم امین الله یاد کړی دی. امین الله یا امیرالله په زابل کې د عسکري په غونډ کې د اوبو راوړلو سکاوي دنده درلوده. حبیب الله خان په ماشومتوب کې د خپل کلي له ملا څخه درس وایه، خو له هغه سره تر شخړې وروسته یې د هغه کور لوټ کړ. بیا یې د محمد حسین خان مستوفي الممالک په باغ کې د باغبان په حیث دنده درلوده. حبیب الله خان په ځوانۍ کې غلاوې شروع کړې، وروسته کابل ته راغی او هلته یې په پوځ کې دنده اختیار کړه، خو له خپل یوه افسر سره یې جنجال راغی، هغه یې وواژه او ټوپک یې ورسره وتښتاوه. حبیب الله خان پېښور ته راغی، هلته یې لومړی یوه هټۍ وروسته سماوار راوویست. هلته یې د یوه دوکاندار له لور سره واده وکړ. د شینوارو تر بغاوت وروسته یې سماوار خرڅ کړ او خوست ته راغی. هلته یې د ملایانو فتوی چې امان الله خان یې کافر ګاڼه واورېده. ده د خپلې پاچاهۍ لپاره مناسبه موقع ومونده. کوهستان ته راغی، هلته یې خپل پخواني ملګري او کلیوال سره راټول کړل. هغوی لومړی په ده پسې وخندل، خو چې کله یې د خپلو ځانګړیو ملګرو سره په یوازې سر په ډاکه زنیو پیل وکړ، نو هغوی هم ورسره ملګري شول. بالاخره د ده د ملګرو شمېر دومره شو چې د شمال د لارې په بندولو یې وس ورسېد. امان الله خان هغه ته د کابل ښاروال احمد علي خان ور واستاوه. هغه چې رئیس تنظیمه هم مقرر شوی و، د غلو له یوې ډلې سره یو سند لاسلیک کړ چې دولت په هر غله ته 3000 افغانۍ معاش او ټولو ته 2 جاغوري توپک او د هر توپک سره 1440 کډي کارتوس ورکوي. په همدغه وخت کې د تګاو اخندزاده صاحب د یوې ډلې غلو سره د کلکان د ملا ویس الدین په کلا کې حبیب الله د امیر په توګه وټاکه. حبیب الله خان د حکومت لخوا په ورکړل شوې وسله او پیسو ځان تقویه کړ. 21 کوس باندې یې په محلي حکومت خواجه اسرای حمله وکړه. هغه یې ونیو، له هغه ځایه څخه د کابل په لوري وخوځېد. په کابل کې یې له امان الله خان سره یوه هفته جګړې وکړې، خو په پای کې زخمي او خیرخانه کوتل ته ورسېد. امان الله خان د دې لپاره چې د کوهستان خلک د ده له مرستې څخه لاس واخلي، یوه اعلامیه نشر کړه. د کوهستان او چاریکارو خلکو ته اعلان کېږي: حبیب الله خان او سید حسین چې لومړی غلا کوله او بیا د علي احمد خان لخوا ورسره په قرآن عظیم الشان سوله وشوله، یو ځای بیا په هماغې وسله چې دولت ورکړې وه زموږ په ضد پاڅون وکړ، خو د متعال خدای په مرسته د مېړنیو عسکرو او ښو وسلو په وسیله موږ دی وځاپه او ماتې مو ورکړه. د کوهستان له خلکو څخه هیله کېږي چې دی بیا تقویه نه کړي او ورسره ونه درېږي. موږ د علي احمد خان په مشرۍ له کابل څخه یو لښکر راوستو. دا لښکر به یوازې بچه سقا، سید حسین او د هغوی 100 تنو ملګرو ته سزا ورکوي. خو دې اعلامیې د دې پر ځای چې د حبیب الله ملګري کم کړي، د هغه ملګري زیات کړل. بالخصوص د روحانینو پاملرنه ده ته ډېره واوښته، ځکه امان الله خان داسې احکام جاري کړي وو چې روحانینو په هیڅ توګه نه شوای منلی. حبیب الله خان د دویم ځل لپاره له ځان چمتو کولو وروسته په دیر ویسجد د کابل په لوري پرمختګ پیل کړ. خپل لښکر یې په 3 برخو وویشه. یوه برخه یې د خیرخانې د کوتل په ښي برخه کې ولېږله، بله برخه په چپه حصه او یوه برخه یې له ځان سره وساتله. په کابل یې حمله وکړه. امان الله خان چې کله له حملې خبر شو، له پاچاهۍ یې استعفا ورکړه او خپله د کندهار لوري ته ولاړ. عنایت الله پاچا وټاکل شو. عنایت الله خان د محمد عثمان خان او محمد صدیق مجددي په مشرۍ یو پلاوی حبیب الله خان ته د سولې لپاره واستاوه، تر څو هغه خبر کړي چې امان الله خان له قدرت څخه لاس اخیستی دی. حبیب الله خان او عنایت الله خان په قرآن کریم باندې یوه ژمنه وکړه. په ژمنه کې لیکل شوي وو چې عنایت الله خان به د انګلیس چورلکو په وسیله له افغانستان څخه روغ رمټ وځي او په دې بدل کې به حبیب الله خان ته ارګ سپاري. خو حبیب الله خان به دا ژمنه هم کوي چې د ارګ وګړو ته زیان ونه رسیږي. حبیب الله خان شرایط ومنل او عنایت الله خان په دې توګه له هېواد څخه ووت. پاچاهۍ حبیب الله خان بچه سقاو ته ورسېده. حبیب الله خان په 1990 زېږدیز کال د جنوري په 18 نیټه په پلاس کښېناست. تر هر څه لومړی لمریز کال په سپوږمیز کال واړاوه. امیر حبیب الله خان ګردی سخوټ توربخن سړی و
او لنډۍ ږیره یې درلوده. کلیوال کالي یې اغوستي وو، خو واسکټ یې د مرمیو لوی کتارونه راپیچلي وو. امیر حبیب الله خان له څه مودې پاچاهۍ وروسته څه عصري شو. توره دریشي به یې اغوسته او د محمدزو له کورنۍ څخه یې ښځه وغوښته. حبیب الله خان د سلام د کلمې پر ځای چشمت صدیقه کلمه رواج کړه. ځان ته یې خادم الدین رسول الله لقب غوره کړ. کابینه یې په دې توګه وه: سید حسین نایب السلطنه وزیر جنگ، حمیدالله معین السلطنه، عبدالغفور تګابی د کورنیو چارو وزیر، صاحبزاده عطاالحق د بهرنیو چارو وزیر، صاحبزاده شیرجان د دربار وزیر، غلام مجتبی خان د مالیې وزیر. حبیب الله خان له پاچا کېدلو سره سم هرې خواته لښکرې واستولې. په وردګو کې ورسره کریم خان جګړه وکړه، خو کریم خان یې وواژه. د کندهار په لور په مخ لاړ. کندهار ښار یې په 1919 مۍ کې ونیو. علي احمد خان د کندهار والي و. د حبیب الله خان ملګرو هغه ونیو، کابل ته یې ولېږه او هلته یې په توپ کې والوځاوه. د حبیب الله خان قدرت هم تر ډېره دوام ونه کړ. نادر خان له فرانسې څخه راغی. د خپلو وروڼو په مرسته یې یو لښکر راغونډ کړ. په لوګر کې له سکاو سره وجنګېد. سکاو ته یې ماتې ورکړه او د کابل په لوري وخوځېد. په 15 اکتوبر 1919 نادر خان کابل ته داخل شو. حبیب الله خان جبل السراج ته وتښتېد. نادر خان هلته یو پلاوی ور واستاوه او په قران یې ژمنه ورسره وکړه. حبیب الله خان هم کابل ته له خپلو ملګرو سره راغی، خو د نادر خان له لوري په 24 اکراب 1408 هجري لمریز کال اعدام کړی شو.